عمر رضی اللہ عنہ حمص تا لاړ. په حمص د حمص خلق دیته کوفه صغرا ویلې. د کوفی خلکو شکایتونه ډیر کول د خپل والیانو نه. د عمر رضی الله عنه په ولایت کې د حمص والی چې وو هغه سعید ابن عامر نومید رضی الله عنه. نو عمر رضی الله عنه چې ورغی دا د حمص خلکو ته ویلي وي کوم شکایت خو به نه لرئ. وی لرو یې. وی کوم شکایت لرئ؟ 4 شکایتونه یې وکړل. عمر رضی الله عنه ورته ویل شکایتونه مو کوم دي؟ و یو شکایت دا د سهار دی وختي نه راوځي. سعید ابن عامر خپلې وظیفې ته وختي نه راوځي. کله چې لمر راوخیږي بیا مجلس ته راسي. وی یو. وی دویم دا د شپه چې سي هر څوک چې ورسي جواب نه ورکوي. پوښتنې نه چې څوک ورسي څه ضرورت وي جواب نه ورکوي. وی 2. وی دریم دا نه په میاس کې یوه شپه یا یوه ورځ دی بیخي باندې نه راوځي. وی دا یې 3. څلورم دا ده وایي چې په میاس کې په ده باندې یوه ورځ په کال کې یوه ورځ په ده باندې بیهوشي راځي. عمر رضی الله عنه سعید ابن عامر راوغوښته. وی تا نه د حمص خلک چې اوس په سوریې کې یو مشهور ښار ده وی تا نه د حمص خلک شکایت کوي. 4 شکایتونه یې وکړل. نو دی را حاضر که د خلکو په مخ کې. نو عمر رضی الله عنه ورته ویلي جواب وایا. سعید ابن عامر رضی الله عنه ورته ویلي وی عمره رضی الله عنه وی حیا راځي شرم ده چې زه دا جواب وکم چونکې په جواب کې من وجهین د ما مدح راځي. عمر رضی الله عنه ورته ویلي زه جواب غواړم که په هره طریقه باندې ته به جواب کوې. سعید ابن عامر ورته ویلي د اول جواب وایم زه ولې د ورځې لږ ناوخته راوځم. د ما کور والا چې د هغه مریضه ده زه اوړه لامدوم په خپله باندې ډوډۍ په خپله پخوم بیا پس له هغه نه وظیفې ته راوځم. عمر رضی الله عنه ورته ویلي الحمدلله د مونږ په دې 20 کلن جهاد کې د مونږ مشرانو ډوډۍ خپله پخولې. په سنګرونو کې ډېرې داسې ویډیوګانې سته الحمدلله مجاهدین به ناستو ډوډۍ به مو پخولې. د سعید ابن عامر رضی الله عنه هغه تاریخ دا خو د سختیو وخت چې په یاد مو اوس مونږ ته د امتحان زمانه راغلی انشاءالله بیا به مشران نه ویروي. ځکه علما دي انشاءالله د صحابه تاریخ به مرتن بعد اخرى ګوري. باید مونږ ضرور و زمانه کې د علما د صحابه هغه د صحابه د خلافتونو تاریخونه وګورو. لکه کرانویر سی بیرته به راپویاد سی کرانویر سی بیرته به راپویاد سی هغه خپل جذبې او ایمانونه به بیرته پې باندې تازه کو. وی دویم جواب د شپې نه راوځي. وی ځکه ما ورځ د انسانانو دپاره کړې او شپه د الله د عبادت دپاره نو زه ځکه نه راوځم شپه د الله عبادت کوم. عمر رضی الله عنه بیا ډېر خوشحاله سو او په میاس کې یوه ورځ ټوله ورځ نه راوځي. وی ځکه نه راوځم یو جوړ کالي لرمه یو جوړ کالي لرم. داسې نسي خدای نه کرده چې کالي مو هغه کالي وي که نه چې په جمعه کې یو جوړ کالي واغوندو. د یتیم هغه شکېدلي کالي په کال کې یو وارې او ته والی صاحب معاون صاحب شیخ صاحب قمندان صاحب هره ورځ یو جوړ کالي وي چې بیا دې له یاده ونځي. لکه مونږ د صحابه هم هغه د مونږ دپاره معیار حق ده. وی په میاس کې زه یو جوړ کالي لرم په میاس کې یو وارې لنګ بدل کم هغه ومینځمه بیا هغه چې وچ سي بیا خپل کمیس وباسم هغه وچ سي نو هغې باندې ټوله ورځ ولګېږي. چونکې دا سوریه او حمص هم یخ د زر وچېږي نه یخ وطن کې. نو عمر رضی الله عنه ډېر خوشحاله سو. څلورم دا ده وی په کال کې یو وارې ما باندې بیهوشي راځي. وی هغه ورځ چې خبیب رضی الله عنه دار ته خیزوه زه هلته مسلمان نه وم کافر ومه. نو هغه ورځ چې راپویاد چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي ځکه زه هم په هغه کسانو کې وم. نو هغه چې راپویاد سي هغه ورځ درد را باندې راسي نو د ډېر درد د وجې نه چې الله به ما سره کومه محاسبه کوي بیهوشي را باندې راسي. نو انشاءالله د موږ دا څومره علما چې دي دا مشران دا ټول انشاءالله علما دي د دوی لپاره معیار د حق صحابه دي. باید موږ مشران هر وخت کې د صحابه او تاریخ هغه مطالعه کو چې د صحابه او نقش قدم باندې تک هغه مو له یاده ونه وځي.